بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په نننی کلاس کې به زه تاسو ته د مهمو ځایونو نومونه په انګلیسي کې زده کوم. راځئ چې خپل کلاس شروع کو. ډیر مهم کلاس د ټیم نه خرابو. پلانې ټکی موږ سره سره کلیپ چې کومه ده دا غټ کاڼي ته وي، یعنی غټ کاڼي ته په انګلیش کې وي کلیپ. کوست د سمندر غاړه. فارست ځنګل ته په انګلیش کې وي فارست. ډیزرټ چې کومه ده دا صحرا ته وي، یعنی په کوم ځای کې چې بوټي وغیره څه نه وي، صرف شګې وي. بیچ چې کومه ده دا هم د سمندر غاړې ته وي. پلانټ ا ټری بوټي کرل، یعنی په ځمکه کې بوټي کرل دې ته په انګلیش کې وي پلانټ ا ټری. ګارډن هوس چې کومه ده دا د بمبي ته وي، یعنی په کومه بمبه یا په کوم پیپ باندې چې منګه چمن اوبه کوو، چمن له اوبه ورکوو. ګارډن باغ ته په انګلیش کې وي ګارډن. هیل چې کومه ده دا وي غره ته په انګلیش کې وي هیل. آیلند چې کومه ده دا وي جزیرې ته، یعنی د دریو طرفونو نه چې د یو څیز نه اوبه راتاوي او هغې کې دننه یو وچ ځای. جنګل خو چې کومه ده دا هم ځنګل ته وي، په انګلیش کې دې ته فارست هم ویل شي. پات چې کومه ده دا وي لارې ته، یعنی لارې ته په انګلیش کې وي پات. روډ چې کومه ده دا وي سړک ته، یعنی په کوم معنی چې ګاډي ځي راځي. ډیم چې کومه ده دا د اوبو یو غټ تالاب وي، هغې ته په انګلیش کې وي ډیم. پاملینډ چې کومه ده دا موږ سره هغه ځای دی په کوم ځای کې چې موږ مختلف قسمه جوار، غنم، وربشې دا څیزونه کرو، یعنی زمیندارۍ چې کوم پټۍ هغې ته په انګلیش کې وي پاملینډ. سیټي چې کومه ده دې ته په انګلیش کې ورته سیټي وي، په پښتو کې ورته موږ ښار وي، یعنی په کوم ځای کې چې دکانونه وغیره غټې بنګلې، نو دې ته په انګلیش کې وي سیټي. ریور چې کومه ده دا وي دریاب ته. برج چې کومه ده دا پول ته وي، یعنی تاسو به دا پولونه لیدلي اکثر په خوړ باندې یا په نیر باندې چې کوم دا پولونه وختي لاره چې نو دې ته په انګلیش کې وي برج. بیا چې کومه ده دې ته موږ په انګلیش کې بیا وي، په پښتو کې ورته موږ خلیج وي. دا یو داسې ځای چې د دریو طرفونه په دې باندې د دریو طرفونه یو جوور ځای کې لاندې اوبه ولاړې، نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي بی. ګلیشیر چې کومه دی دا وي، دې ته موږ په پښتو کې هم ګلیشیر ویلی شو. دا چې کله د غرونو نه اوبه واوره ویلې کېږي او د هغې نه چې کومې اوبه راځي، دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ګلیشیر. اوشن چې کومه دی سمندر ته وي، سمندر ته په انګلیش کې سیم وي او اوشن هم ورته ویلی شي. بیچ چې کومه ده دا وي د سمندر غاړې ته. فیلډ چې کومه ده دا وي میدان ته، یعنی پټي ته موږ په انګلیش کې ویلی شو فیلډ. واټرپال چې کومه ده دا ابشار ته وي. ابشار څه ته وي؟ دا چې کله د یو اوچت ځای نه اوبه لاندې راتویږي، دې ته په انګلیش کې ویلی شي واټرپال، په پښتو کې ورته موږ ابشار وي. ملګرو، دا ډېر مهم هر څه دي، دا خپل کور ماشومانو سره هم شریک کړئ. میډو چې کومه ده دا وي د غیا یو میدان ته یا د غیا یو پټي ته، یعنی په کم پټي کې یا په کم میدان باندې چې غیا ولاړې دي ته په انګلیش کې وي میډو. بی چې کومه ده دا تاسو ته ما مخکې مې ویل چې دا وي خلیج ته. پارک چې کومه ده دا موږ سره هغه ځای دی په کم ځای کې چې ښایسته چمن وغیره کبل ولاړي او دې ته خل سیر له راځي، یعنی کور کې خل تنګ شي او دې ته ورځي، نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو پارک. ولکانو چې کومه ده دې ته موږ په پښتو کې آتشفشا وي. کله چې په غره کې یو دماکه وشي د زلزلې په رنګ او هغې نه اور راوځي، دې ته په انګلیش کې ویلی شي ولکانو. پانډ چې کومه ده دې ته وي په پښتو کې ورته موږ تالاب وي. کینال چې کومه ده دا وي نیر ته په انګلیش کې ویلی شي کینال. برج تاسو ته ما مخکې ویل چې دا موږ پول ته وي. ډیم چې کومه ده دا موږ چې کله یو غټ مقدار څه اوبه را جمع شي او له هغې نه مختلف قسمه خل بجلیانې جوړوي، مختلف قسمه پټي ته اوبه کوي، دې ته په انګلیش کې وي ډیم. لایټ هاوس چې کومه ده دا وي رڼا ته، دې ته په انګلیش کې بیکن هم ویلی شي. آیلینډ چې کومه ده دا جزیرې ته وي، یعنی په سمندر کې یا په اوبو کې یو دننه وچ ځای په هغې کې خل اوسېږي، نو دې ته په انګلیش کې وایي آیلینډ. کوست چې کومه ده دا د سمندر غاړې ته وي. ګراوند چې کومه ده دا یو میدان ته وي، یو هوار میدان ته په انګلیش کې ویلی شي ګراوند. ډیون چې کومه ده دا د شګو یو غر ته وي، یعنی د شګو چې کوم یو ټوپي هغې ته په انګلیش کې ویلی شي ډیون. ډیزرټ صحرا، یعنی په کم ځای کې چې شګې او بوټي پکې نه وي، نو دې ته په انګلیش کې وي ډیزرټ.
کلپ چې کومه دی دا تاسو ته ما مخکې مې ویل چې دا وي یو غټ کاڼي ته. لیک چې کومه دی دا یو جهیل ته وي، یعنې په کوم ځای کې چې اوبه راجمع شوي نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي لیک. فارسټ ځنګل ته په انګلیش کې ویلی شي فارسټ. ماس چې کومه دی دا موږ سره هغه بوټي چې د کم جرړې نه وي، د دې جرړې نه وي خو دې کې الله پاک یو داسې سیسټم لګولی چې دې پاڼې مې شینکیم پکې خو د دې جرړې نه وي. سوامپ چې کومه دی دا موږ سره هغه ځای دی په کوم ځای کې چې ډېرې اوبه ولاړې، یعنې خټې وغیره پکې یو ځله ور دننه شولې بیا یې راوتی نه شي. ګراس چې کومه دی دا موږ ګیا ته وي. سټون چې کومه دی دا خو هم کاڼو ته وي، یعنې غټو کاڼو ته په انګلیش کې ویلی شي سټون. آیلینډ چې کومه دی دا جزیرې ته وي، یعنې چې د اوبو نه ګرد چاپېره یا د اوبو په منځ کې یو ځای وچ ځای او په هغې کې خل اوسېږي یا بوټي وغیره پکې ولاړ وي نو دې ته په انګلیش کې وایي آیلینډ. پیبل چې کومه دی دا وړو کاڼو ته وایي، یعنې که د موږ نه څوک تپوس وکړي چې وړو کاڼو ته څه وایي پیبل، غټو کاڼو ته څه وایي موږ به ورته وایي چې سټون یا کلپس. نو دا به ورته موږ په اسانه طریقې سره درې وانه ایکسپلین کولی شو. بوش چې کومه دی دا موږ سره هغه بوټي، دا موږ سره د بوټي یو قسم دی چې د دې دا د عامو بوټو نه واړی. بس سمپل که موږ نه څوک تپوس وکړي چې بوش کم بوټو ته وایي نو موږ به ورته وایو چې دا واړه بوټي دي، دا د عامو بوټو نه لږ واړی. ملګرو زه امید کوم چې انشاءالله دا کلاس به ستاسو خوښ شوی هم وي او دا کلاس به تاسو ډېره څه هم د دې نه زده کړي. که بیا هم چېرته تاسو ته په دې کې څه مسله نه وي ما ته کمنټ سیکشن کې کمنټ هم کولی شئ او تاسو دا کلاس په دویم ځل هم کتلی شئ. انشاءالله چې په دویم ځل دا کلاس تاسو وګورئ نو انشاءالله تاسو ته به کې هېڅ قسمه مسله هم نه وي. ملګرو اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. چېرته خو چې اوسئ خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ او ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.